دا د روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د زردالو باغونه دي چې د ونو شاخونه یې د میوې له درانه باره څخه ډک ښکاري او تمه کیږي چې سږ کال به ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د زردالو باغ لرونکي وایي سږ کال هم هیله لري چې له خپلو باغونو به د پام وړ حاصلات واخلي، ځکه د دوی په وینا باغونه یې له ناروغیو خوندي پاته سوي او د میوې کیفیت یې هم ښه دی. پخوا به موږ په دې مځکو باندې تاریاک کرله، نو اوس مې دغه کله درختې کله تاریاک مې بند کله. هر سړی باغ لري، هر سړی دا قدرې باغ لري چې خپل د کور ژوند زندګي په برابره کې ښه باغونه دي، ښه موږ ځین خوشحاله یو. بادام هم کېږي، دغه شکرپارې هم کېږي، درختې دا ترې خپله وینئ چې ښې ډکې دي، ښه باره کړي دي. نو د درخت څخه موږ ډېر خوشحاله یو او نور کم کښتونه چې دي هغه بالا بند سوه، پر موږ باندې د درخت د سایې په خاطر چې سایه شی نه کوي. چاره یو خدای دې وکړي چې هر کال دغسې کښته وسي او موږ دا په کښتو په کار اخته یو. شاش کال څخه ډېرې کښتې سوي دي چې موږ ښه پیسې به شاش کال په کښتو کې وګټو. محمد ګل د خپلو کمزورو لاسونو په وسیله د خپل یوازیني عاید سرچینې باغ څخه د نورو کلونو په څېر سږ کال هم حاصلات راټولوي، څو د راتلونکي کال لپاره د خپلې کورنۍ اړتیاوې له همدې لارې پوره کړي. خو د محمد ګل د هڅو او زحمتونو سره سره سږ کال یې د ډېرو عایدو ترلاسه کولو هیلې کمزوري سوي دي، ځکه د شکرپارو د حاصلاتو بیې د تېرو کلونو په پرتله ټیټې سوي دي. نوموړی له حکومته غواړي چې د شکرپارو باغونو لپاره د پروسس خونو جوړولو او بازار موندنې برخه کې اسانتیاوې برابرې، څو باغ لرونکي وکولی سي خپل محصولات په ښه بیه وپلوري. چاره چې دا ټوله د کښتې میوجات باغ دی، ټوله کښته ده. موږ غواړو چې موږ ته خونه جوړه سي، سیمټي د یخې خونې چې فعاله سي، برابرې سي. کور کې موږ پر ډېرې پر عیال پر ډېرې شی نسته چې موږ دی په پروش ورسوو، نه رسېږي شی مو در پروش نه رسېږي. کنې هر څه شته، هر څه شته مګر په پروش نه رسېږي. قیمتونه 100 روپۍ 50 روپۍ 10 روپۍ چې وچه سپېدله. لارې باید چې جوړې سي، زموږ ته دغه وشي، زموږ لارې لاسي، زموږ لارې بندې دي، زموږ کښتې بندې دي. د پروش کال کښتې نه، د وړن کال کښتې پرتې دي. د روزګان د کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال په دې ولایت کې د 5382 هکټاره شکرپارې له باغونو څخه به 3292 ټنه د شکرپارې حاصلات ترلاسه سي. وایي چې د شکرپارې د پروسس خونو او دغه حاصل ته د ښه بازار موندنې لپاره یې جدي هڅې روانې کړي دي. ولایت په سطحه موږ د شکرپارې 5382 هکټاره باغونه لرو او چې د دې څخه په کلني ډول 2292 متریک ټنه حاصلات لرو. دا ډېر تولیدات بیا په کندهار ته وړل کېږي، د کندهار څخه بیا خارجي ملکو ته وړل کېږي. نو د دغه رقم سلپرخانو د تطبیق د پروژو د تطبیق لپاره مو درخواستي وزارت مقام ته لیږلي دي او په دې برخه کې مو لا نورې هڅې هم کړي دي. د UNDP او نورو پروژو ملګرو ملتونو پراختیایي سازمانو د دې سره ما خپل مشکلات شریک کړي دي، تر څو دوی ته په دې برخو کې پروژې تطبیق او لازم ماشینري ورته ورکړو. د روزګان چوره خاص روزګان ګیزاب او چنارتو یو له هغه ولسوالیو دي چې په زیات شمېر د شکرپارې باغونه پکښې جوړ سوي او هر کال زیات شمېر د شکرپارې حاصلات ورڅخه ترلاسه کیږي. اسم الله ولسمال امید راډیو روزګان.